سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي چې د هیواد پر اوسني حالت له جنګه سیاسي وضعیت ډیر اغیز کوي. عبدالله تېره ورځ وزیران شورا د اقتصادي کمیټې په ناسته کې زیاته کړه چې په دې سختو شیبو کې باید ټول افغان ولس او سیاسیونو لاسونه سره ورکړي او د ترهګرو د له منځه وړو په برخو کې له افغان ځواکونو سره همکاري او مرستې وکړي. ښاغلي عبدالله په ډاګه کړه چې د حکومت د تازه تابعیو په ترڅ کې به ډیر ژر د غزني په امنیتي وضعیت کې بدلون رامنځته شي. نوموړي همداراز اړوندو بنسټونو ته لارښوونه وکړه چې د غزني زیانمنو کسانو ته لومړني خوراکي توکي ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ د هیواد د پارلماني ټاکنو په اړه د وروستیو پرمختګونو او نورو تیاریو هرکلی وکړ او دا یو بریالیتوب په ګوته کړی دی. د دغه بنسټ مشر تدامي چې اماماتو د ټاکنیزو بهیرونو له ټولو اړخونو غوښتي چې پر خپل وخت او پر شرایطو برابر د ټاکنو ترسره کولو لپاره خپل رول ترسره کړي څو د باور وړ ټاکنو لپاره موقع برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره شپه د ولسي جرګې وروستی نوملړ هم اعلان کړ. اروپایي ټولنې او ناروې په ګډه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د حقوقي دوسیې د څېړنې غوښتونکي شوي دي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې هیڅوک باید له قانونه لوړ نه وي او همداراز یې له ټولو افغانانو غوښتي چې قانون ته درناوی وکړي څو سراسري سوله، ثبات او ولسواکي ټینګه شي. سره له دې چې په یاده خبرپاڼه کې د ښاغلي دوستم د دوسیې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تر دې مخکې نوموړی د احمد ایشچي پر جنسي ځورونې تورن و او افغان حکومت هم په ډاګه کړې وه چې د ښاغلي دوستم دوسیه لا هم تر څېړنو لاندې ده. 22 کیلوګرامه تریاک په لغمان کې د پولیسو له لوري کشف او ترلاسه شول. د لغمان د امنیه قمندان په وینا دغه مواد چې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي وو تېره ورځ سهار وختي د مهترلام ښار په سپرو سیمه کې کشف او ضبط شوي دي. د نوموړي په وینا د دغه موادو لیږدونکی له سیمې په تېښته بریالی شوی دی. او نږدې 10,000 قاچاقي چارتراش لرګي په ننګرهار کې کشف او ترلاسه شول. دغه چارتراش لرګي تېره ورځ د کوز کونړ ولسوالۍ په بډیالۍ او عبدالخیلو سیمه کې کشف او ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والي په وینا د دغو توکو په تړاو تر اوسه یو کس نیول شوی او اصلي مالکان یې تښتېدلي دي. له دې سره سم د ننګرهار امنیه قمندان ډاډ ورکوي هغه امنیتي مسؤلین چې د چارتراشو په قاچاق کې لاس ولري له دندو به ګوښه او د قانون منګول ته به وسپارل شي. دغه قاچاق 3 کاله کېږي چې په دې لین باندې کېدل دا غټو مخورو لکه زورواکو کول او دا یې راوړل په دې علاقه باندې. خو دغه قاچاق چې تاسو نن سبا وینئ دا د طالبانو یو مالي سرچینه ده چې په دې باندې مرمۍ او دغه اخیستل کېږي او بېرته دولت خلک موږ د میلیونونو افغانیو تاسې وینئ چې چارتراش هم په چهارشنبې ډاګ کې دلته د خیوې ولسوالۍ چې بوډالۍ سیمې پورې مربوط ده او هم مو په د خیوې په عبدالخیلو سیمه کې هلته هم تقریبا 100 ته شاوخوا نږدې چاتراش په هغې ځای کې ونیول. چاته به وخت نه ورکوو چې داسې قیمتي ډبرې قاچاق کړي او یا چاتراش قاچاق کړي که د دې شاته هر چا لاس و موږ به هغه ګرفتار او د قانون منګولو ته دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.